سلامونه ملګرو، آیا تاسو خبر یې چې زه د ایډیټینګ لپاره ویډیوګانې څنګه پیدا کوم؟ که چېرته نه یې خبر چې څنګه د ایډیټینګ لپاره ویډیوګانې پیدا کړو، نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې دنه کوم. که چېرې زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ دې سره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او دغه ویډیو در سره لایک کړئ او همدارنګه زموږ د واټساپ چینل ټلیګرام چینل هم در سره جوین کړئ چې لینکونه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د دې لپاره به تاسو راشئ دغه دوه اپلیکیشن، یو چې د سنیپ ټیوب، بل چې د پکسارټ، هغه پینټرسټ نومیږي. دغه دوه به پلی سټور څخه انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړئ اول به راشئ دا پینټرسټ به وفایند کړئ، یعنې خلاص به یې کړئ. چې کله مو خلاص کړئ نو تاسو ته به دغه شان صفحه راشي، په دغه ساحه کې به راشئ، په دغه سرچ بټنه باندې به کلیک کړئ. دلته بیا راشئ په سرچ باندې کلیک کړئ. په دغه ساحه کې به ورته ولیکئ ملګرو تاسو چې کوم رقم ویډیو غواړئ هغه به ورته ولیکئ. زه مثلا لیکم ورته موزیک ویډیو، دغه ورته لیکم. دغلته تاسو ته زیاتې آیکنې راځي ملګرو، دغه کتلی شئ ملګرو چې مختلفې آیکنې تاسو ته راځي. دلته په دغه کې دغه تاسو کتلی شئ ملګرو. همدارنګه لاندې نور تاسو ته زیاتې آیکنې راځي. زه مثلا دغلته یو آیکن ورته انتخابوم چې هغه آیکن تاسو ورته انتخاب کړئ، په هغې کې نورې آیکنې زیاتې همغه رقم ته راځي. مثلا ما دغه آیکن انتخاب کړ، د هغې آیکن په بڼه کې دغه آیکنې زیاتې نورې راغلي. همدارنګه ملګرو تاسو دلته کتلی شئ چې کوم یو هغه تاسو ورته ولیکئ هغه درته راځي. اوس راځو ملګرو، دلته راځو بیا په دا سرچ بټنه باندې کلیک کوو او پاس په سرچ کې ورته لیکو ملګرو چې انیمیشن ویډیو. په دغه ګورئ ملګرو، دغه ویډیوګانې اکثر وخت د ایډیټینګ لپاره په کارېږي چې خلک یې ټیک ټاک یا هغه ته یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوي نو هغې کې استعمالوي ملګرو. دغه کتلی شئ ملګرو، دغه زیاتې ویډیوګانې همغه ایډیټ کې استعمالیږي ملګرو. یا هم دلته ملګرو تاسو کتلی شئ بیا سرچ کې ورته لیکو موږ چې ګرین سکرین ویډیو افیکټ ویډیو ایډیټ ملګرو. دا ګورئ موږ ته دغه رقم ته ویډیوګانې راغلي. اوس په دغه ویډیوګانې کې تاسو کولی شئ هر رقم ته ویډیو ډاونلوډ کړئ. اوس یې درته طریقه ښیم ملګرو. دلته کتلی شئ ملګرو ډېرې زیاتې ویډیوګانې تاسو ته راځي. هېڅ حاجت نشته چې چا نه په پیسو یې واخلي یا هم په بل شي واخلي، کولی شئ له دغه ځینې هغه کې. زه مثلا دغه ویډیو وهم څنګه ډاونلوډ کړم. دغلته چې کله مو ویډیو وهله ملګرو، دلته اوس ویډیو چې دی دلته ښکاره کېږي غټ سکرین باندې ملګرو. اوس دلته راځم ملګرو، په دا لاندې شیر آپشن چې کوم دی په دغه باندې کلیک کوم. په دې مو چې کله کلیک کړم ملګرو، دې خوا به راشي دغه شیر دغه غشه چې کوم درته ښکاري ملګرو، په دغه باندې به کلیک کوئ. چې کله په دغه باندې مو کلیک کړم ملګرو، او دلته به په دامه درې ډاټ چې کوم دي په هغې باندې به کلیک کړئ. چې کله په هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته دغه شانتې صفحه راځي ملګرو. په دغه صفحه کې به چې دی ملګرو تاسو راشئ دغه ډاونلوډ همغه سنیپ ټیوب اپلیکیشن به انسټال کړئ. نو دلته تاسو ته ډایرکټي راځي چې ډاونلوډ. چې کله مو ډاونلوډ ووهه ملګرو نو دلته لږ انتظار ورته وکړئ، لږ لوډینګ خوري. زه اوس دلته ګورئ ملګرو، دلته موږ ته دا بیا بله کوم ته صفحه راځي ملګرو، دغلته دغه شان صفحه راځي. دلته ګورئ لوډینګ یې روان کړی ملګرو. دغه ګورئ ملګرو، دلته به لږ انتظار ورته وکئ. په دغه ځای کې ملګرو وبښئ ملګرو، زموږ انټرنیټ یو څه کمزوری دی. دلته اوس دغه شانتې بله صفحه درته راځي. دلته به دا ګورئ واچ ایډ ټو ډاونلوډ، یعنې یو ایډز درته راځي هغه به وګورئ. دغه ویډیو ستاسو سره ډاونلوډېږي. د راځم دغه ایډز به ورته اپلای کړئ ملګرو. په همدغه زیړ خط باندې به کلیک کړئ. چې کله په زیړ خط باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به ایډز اپلای شي. چې کله اپلای شو بیا اخر کې تاسو ته په سر کې غږ درکوي کاټ به یې کوي، نو دغه ته به ستاسو ویډیو روان شي، یعنې ډاونلوډ به شي ملګرو. اوس زه راځم دلته ګورئ ملګرو، دغه ویډیو ګورئ ملګرو چې موږ سره روانه شوه، هغه ګورئ ملګرو دومره زر بیا کېوتله هم ملګرو. دغه تاسو کتلی شئ دا شین ټیک مارک چې ورته لګېدلی همغه ویډیو دا ډاونلوډ شوه. ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک کړئ، زموږ چینل ډي چومارس ګیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نور په الله سپارم، د خدای په امان.